ښه راغلاست د یوې نوې ویډیو لپاره. دا یوټیوب چینل د فاینس ټپس په نوم ده. زما چینل درسره سبسکرایب او ترڅنګ یې بیل نشان هم ووایئ. راځو څنګه کولی شو چې د وټ په هغه پاورپوینټ فایل چې کو په تصویر بدل کو. نو د لپاره تاسو به چې وکړئ، اول به چې دا پاورپوینټ فایل ده، نو فایل ده، نو دا به څنګه تاسو په تصویر بدل کړئ. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ او لایک کمنټ هم را طرف وکړئ ترڅو زه پوه شم او نور سره هم شریکه کړئ. نو راځو خپل کروم براوزر ته ځو. په کروم براوزر کې په دلته سرچ کې لیکو پی پی بیا به ډاټ ورکړئ، په منځ کې فاصله ډسټنس 2 بیا جی پی جی. نو د څنګ کې خپله وینئ، نو دا به تاسو چې سرچ کې څه کوئ، په کروم براوزر کې سرچ کوئ. هر کله چې دا هم سرچ کوم، نو تاسو به چې هر کله هم دا په کروم براوزر په سرچ کې چې کو په دا ګو باندې به چې کلیک وکړئ. هر کله باندې کلیک وکړئ، نو دلته به یو سایټ دی، هغه سایټ به تاسو ته چې شروع شي، په هغه کې چې د میک تاسو به دا پی ډي اف یعنې هغه پاورپوینټ فایل به چې کو په جی پی جی یعنې په تصویر بڼه به چې کو چینج کو یعنې بدل وکړو. نو یوه هیله لرم دوستانو چې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ کې بیل نشان هم ووهئ. نو دغه فرست هغه سایټ چې تاسو وینئ د پاورپوینټ جی پی جی کنورټ یور پی پی ټي ټو جی پی جی. نو دا پری انلاین د هغه د زمره هغه فایل په نوم دی سایټ ته، جنرال سایټ ته او ممی پروفیشنل سایټ ته. نو دغه چیکو په دغه سایټ کې نو دلته به تاسو وینئ دا ټول سایټ مشخصات او ځانګړنې دي. نو تاسو چې فرست سټپ ته، 2 سټپ ته او 3 سټپ ته، دا 3 سټپ لري. نو دا 3 سټپ کې چې د لومړی اډ فایلز دا چې کو فایل به ورجمع کوي. لومړی سټپ کې چې فایل چې په دویم سټپ کې چې جی پی جی بیړاوي په چیړاوي دغه کې به کې. نو هر کله چې دا کې فایل کو تاسو به دا څنګه فایل چې وینئ، دا فایل باندې به چې کلیک وکړئ. لکه هم د فایل باندې چې تاسو هر کله کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو خپل هغه ته لوړ شئ، کوم فایل چې په کوم ځای کې لرئ، پاورپوینټ فایل چې کوم فایلډر کې لرئ په موبایل کې، نو تاسو به هغه پاورپوینټ فایل دلته پاورپوینټ فایل که تاسو وینئ، نو تاسو ته موخه دا پاورپوینټ فایل دی. نو دغه فایل چې کوم تاسو به چې ورجمع کړئ، ور اپلوډ کړئ، ور کنورټ کړئ. هر کله چې دا کلیک وکړئ، نو دغه فایل د پاورپوینټ فایل به چې دا به ور اپلوډ شي. نو زه کلیک پرې کوم ترڅو دغه ور اپلوډ شي. دویم سټپ او دریم سټپ تیر شو. نو هر کله دا دویم او دریم سټپ چې تیر شو، نو دلته چې کنورټ نه به ووایي، داسې نشان چې وینئ د دریم دغه باندې چې کلیک وکړئ. کله چې باندې کلیک وکړو، نو دلته به چې فایل په کنورټ شي، یعنې نو دلته فایل چې هر کله کنورټ شو، دلته چې دلته کې د بیخ کې حساب ورته وکړئ، نو دغه کنورټ کېږي. د څنګ کې نشان چې دی د نشان دلته چې کو ډاونلوډ یو کنورټ فایل دا چې وینئ د ایمو یو فایل دی شو د پاورپوینټ فایل چې دی دا به جی پی جي وغوښته. نو دلته چې د څنګ کې نشان چې د ډاونلوډ نشان باندې به چې تاسو کلیک وکړئ. هر کله دا چې کلیک وکړم، نو تاسو پاورپوینټ فایل کنورټ شوی فایل به چې ډاونلوډ شي. هر کله چې دا فایل ډاونلوډ شو، نو تاسو به راشئ دغه فایل چې شو نو کنورټ کړئ، یعنې په جی پی جي یعنې په تصویر مبدل کړو. نو هیڅ به تاسو باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به حتما ووینئ خپله چې پی ډي اف څه شي وغوښتی شوی په تصویر بوده. نو دغه ویډیو دوستانو چې تاسو راسره ولولیده، نو د نورو ویډیوګانو د خدای